ته وارې به ډېر په قار شوې وایي موبایل له ښکته که پورته که نو چې زکای چل خو به ته زکای که نه نو دا خو ته مطمئن اوسه لکه که دا ویډیو وایرل شي که نه هغه پکې چپړې هم دي راغلې لکه د هغه به چپړې هم نه وایرل کېږي هېڅوک د لاسه نه راکوي یاره په کوټه کې هېڅوک د لاسه نه راکوي یاره په کوټه کې تصویر ته دې سلګی وخم بېواره په کوټه کې ډېر ښه هېڅوک د لاسه نه راکوي یاره په کوټه کې تصویر ته دې سلګی وخم بېواره په کوټه کې او یو خوم دی لږ غنم دی درې څلور زاړه کټونه ته څه ګورې زمونږ کره سالاره په کوټه کې که نه ډېر یو خوم دی لږ غنم دی درې څلور زاړه کټونه ته څه ګورې زمونږ کره سالاره په کوټه کې او زه خپل حیثیت وینم د چتونو په برګو کې زه خپل حیثیت وینم د چتونو په برګو کې زمونږ کره نشته د هنداره په کوټه کې ډېر ښه دی او ملک صاحب زه د بل غوښې په خپلو بچو نه خورم ملک صاحب زه د بل غوښې په خپلو بچو نه خورم زه نه ساتم د ځان سره مرداره په کوټه کې ډېر ښه دی ډېر ښه او د کور دیوال مې پرېوته باران له صبر ورکه یا خدایه څوک مې جوړه نه کړي لاره په کوټه کې ډېر ښه او عجیزه دې تکلیف ته مې لفظونه پیدا نه کړل چې مور مې راته کله وي بیماره په کوټه کې واه په دې مور دې راته دوه شعره رایاز کړه غزل دی خو زه به دې یو دوه شعره ووایم عارف بهی لاس په ستړی شوی شیخ وجه ډېر زیات مړه ته نه پوهېږم دا خوځي نو عارف بهی به ستړی شوی خو دغه دوه شعره به ته زه ووایم چې اوس خاموش شوی دی په هغه شور مې زړه خفه دی مور مې ناروغه ده والله په مور مې زړه خفه دی او جنتي خاوره د اور پې د دوزخ بلیږي د پښتونخوا په لګېدلي اور مې زړه خفه دی ډېره مننه اجز صاحب تاسو هم ډېره زیاته ډېره مننه او د عارف بهي هم مننه چې لاس